مؤمنانو مسلمانانو ورونو په دې وجه باندې چې وبا عامه ده او فقر او غریبي زمونږ د ټولنې سره مواجهه او مخامخ ده موږ به صبر کوو الله عز وجل باندې به توکل کوو او هغه څوک چې په موږ کې بائعین دي او خرڅوونکي دي تجارت کوونکي دي کاروبار کوونکي دي هغوی باید د الله عز وجل نه ویریږي د الله رب العالمین خوف باید د دوی په زړونو کې راشي د الله تعظیم او د الله اجلال د دوی زړونه باید ونیسي په مسلمانانو باندې رحم وکړي ظلم مه کوئ په هغوی باندې د اشیاو په ورخرڅولو کې په هغوی باندې جنسونه په ټیټه بیعه باندې خرڅ کړئ لږه ګټه وکړئ د قرض د وجې نه یو ریټ مه ګرانوه د نغدو او د قرضو ریټ دی باید یو شانتی د دغې وبا او د دغې ناروغتۍ په ورځو کې موږ د بل طرف نه موالې کېږو او هغه ده چې ډېر تاجران ډېر کاروباریان د خارجي هیوادونو نه موږ ته غوښې راوړي بعضې د هغه ملکونو نه چې هلته نسوارا دي بعضې د هغې ملکونو نه چې هلته یهود دي بعضې د هغې ملکونو نه چې هلته مشرکان دي بت پرست دي قبر پرست دي او دغه ذبائح دغه چرګان وغیره په غیر شرعي طریقه باندې هلته کې ذبحه کېږي په غیر د بسم الله نه په هغې باندې بسم الله نه ویلی کېږي هغې ته چې ولاړ شخص وي هغه هندو وي هغه وثني وي هغه قبر پرست وي هغه د یا علي مدد والی هغه د یا حسن او یا حسین مدد والی کله چې د داسې هیوادونو نه موږ ته غوښې راوړلی کېږي دغه تاجران دي د الله عز وجل نه ویریږي د الله نه دې خوف وکړي دغه غوښې دې په اسلامي امت باندې نه پلوري دغه دې ورباندې نه خرڅوي د داسې غوښو خرڅول ممنوع دي شرعا ناروا دي شرعا په دې باندې پیسې ګټل دا حرام ګټل دي دا حرام او ناروا دي د دوی دپاره که موږ او تاسې دغه اخلو او موږ استعمالو حرام استعمالو د الله عز وجل نافرمانۍ کې واقع د هغې د وجې نه بیا زموږ او ستاسې ګوره عبادتونه او بندګۍ رد کېږي او نه قبلیږي الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه تاسې مه خورئ هغه څیزونه یعنی هغه ذبائح چې د الله عز وجل نوم په هغې باندې یاد کړی شوی نه وي د الله رب العالمین نوم چې په یو ذبیحه باندې اخیستل شوی نه دی ولو که د مسلمان په لاس باندې ذبحه شي د دغې ذبیحې استعمالول حرام او ناروا دي فاطله دا چې یهودي ورته ولاړ دی او بدون د بسم الله نه ذبحه کوي نصراني ورته ولاړ دی بدون د بسم الله نه ذبحه کوي هغې ته قبر پرست ولاړ دی هغې ته وثني ولاړ دی هغې ته هندو ولاړ دی او بدون د بسم الله نه ذبحه کوي ایمان ولو د دې نه ځان وساتئ د هندوانو د ملکونو نه د غویانو غوښې راځي هغه په غیر شرعي طریقه باندې ذبحه کېږي د هغې په دې سر باندې یو ګزار کېږي د هغې د وجې نه هغه بېهوشه کېږي د هغې د وجې نه هغه بېمري د هغې نه څرمن ویستلی کېږي او موږ له پې کېږي او زموږ هېوادونو ته راوړلی کېږي په ارزانه بیعه باندې هغه په موږ باندې راخرڅول کېږي مسلمانان په هغې باندې بېباکه دي د خپل دین او د خپل ایمان غم وکړه مؤمن مسلمان هغه دی چې د ده سره په خپل ژوند کې د حلال او د حرامو غم ورسره که میلمه دې کور ته راته و چرګوړې نه میلاوېده ژوند دی غوښه نه میلاوېدله هغه چې زموږ د مسلمان قصاب په لاس باندې ذبحه شوي خیر دی چمله ولره وباسه ساک ولره وباسه دا دې در سره دا وخوري په دې باندې هغه تا سره اکتفا کوي انشاءالله که نه یې کوي بیا دې بل ځای ته لاړ شه د ښو خوراکونو دپاره ولې دغه کارتني غوښې په هغوی باندې مه استعمالوه د دې راوړونکی هم مجرم دی د دې اخیستونکی هم مجرم دی او د دې خوړونکی هم مجرم دی الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې حلال خواړه وګرځوي رب العالمین دې موږ او تاسې د داسې حرامو او ناکاره غوښو نه بچ کړي